سلامونه او پښتنه مینه ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ملګرو زموږ نننۍ ویډیو د واتساپ په هکله ده چې ډیره مهمه ده هغه چا دپاره چې واتساپ کاروي نو هیله ورنه دا کوم چې حتما دغه ویډیو وګورئ او هغه مهم چې زه درته نن ښیم هغه به درته په ډاګه کړمه. نو ملګرو واتساپ کې که خیال مو هر څوک اسلامي او همداسې ریشخندي او د جوکس او هر څه معلومات هر رقم ته شیر کوي نو نور خو پرېږده خو چې د اسلامي معلومات شیر کوي او نو باید دا خلک حتما هر څوک یې شیر کوي نو دا خلک باید حتما دا کار وکړي او دا ویډیو وګوري. ملګرو ګوره زه اوس د دغه د دې سکرین شاټ اخلم چې تاسو ته زه ښیم. سکرین شاټ مې واخیستلو د دې دا بیکګراوند زه تاسو ته ښیم چې دې بیکګراوند کې کوم کار نشته دی. نن ما دا وکتل ډېر حیران شوم ما ویلې چې دا باید د ملګرو سره زه شیر کړم. ګورئ دا که داسې رانږدې کوي ګورئ کارټونان پکې دي دا هره بلا پکې ده ګوره دا ګوره سی ډي دا ګوره ډاګ د سپی دی که څه بلا ده نو دا ګوره کیمرا سپی او دا کارټون او دا ګوره پیشو عکس نو دا ډېره څونه د شرم او څونه د ګناه کې سړی ګیرېږي په اصطلاح چې لاندې د کارټون عکس او د پاسه بیا اسلامي معلومات موږ په شیر کوو. دا داسې نه ده چې هر څوک یې د قصدن کړي خو د دوی اګانې دوی پوه نه نو هیله او غوښتنه درنه کوم ملګرو چې دا بدل کړئ او څنګه بدلوو راځئ زه تاسو ته ښیم. ګورئ دا خپل چې هر یو ځای ته ځئ مشکل نشته دی دغه یو ګروپ کې که بدل کې ټول واتساپ ته بدلېږي دلته به راشئ د یو ملګري سره چې چټ کوئ او که ګروپ کې په دغه دریو نښانو باندې به کلیک وکړئ دا کونج کې دې به کلیک وکړئ او دلته وال پیپر یې لیکلی دی وال پیپر دلته کلیک وکړئ او بیا ستاسو خوښه که خپل عکس شاته بیکګراوند ته ورکوئ ګیلري باندې کلیک وکړئ او که نه ورکوئ نو ښه خبره ده چې دا نو وال پیپر دا انتخاب کړئ. نو وال پیپر مې انتخاب کړو. ګورئ په خیال مې دا شاته بیکګراوند صفا شو اوس یې بل سکرین شاټ اخلم چې تاسو نو اعتمادي شئ او دې بره راځم دا سکرین شاټ زه ګورم چې دا انداسې ده که نه. ګورئ چې هر څونه دا رانږدې کوم ګوره شاته هېڅ هم نشته دی صفا دی. نو هیله او غوښتنه مې د ملګرو چې تاسو هم دا ویډیو وګورئ او نور هغه ملګرو ته هم دا ویډیو ورسوئ او ګروپونو کې ورته شیر کړئ تر څو پورې د هر څوک د دغه هر مسلمان ور هر کس د دغې نه خبر شي او دا خپل وال پیپر چینج کړي او که کومه پوښتنه غوښتنه لرئ راته کامنټ وکړئ او نور مو په الله باچا سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.